سلامونه ګرانو هیوادوالو، لکه څنګه چې تاسې پوهیږئ پاکستان یو ځل بیا د افغانستان پر خاوره تجاوز کړی او هوایي بریدونه کړي دي. دا ځل هم بدبختانه زموږ افغان ماشومان، افغان سپین ږیري او افغان میرمنې شهیدان شوي دي. دا چې پاکستان بار بار پر افغانستان بریدونه کوي، څه غواړي؟ آیا دا د نړۍ پر اشاره دا کار کوي؟ آیا پاکستان غواړي پر افغان طالبانو یا د افغانستان په اسلامي امارت فشار وارد کړي؟ آیا پاکستان غواړي د تورخم او د بولدک دروازې بغیر له قید و شرط څخه خلاصې سي؟ او که نه پاکستان غواړي د ټي ټي پي په مرکزونو باندې حملې وکړي، کومه چې دوی وایي چې د دوی حملې د ټي ټي پي پر مرکزونو باندې دي. آیا په واقعي ډول هم په افغانستان کې ټي ټي پي شتون لري؟ آیا ټي ټي پي د پاکستان خپل ځواکونه دي او که نه دا د افغان طالبانو سره ملګري ځواکونه دي؟ ډېرې پوښتنې مطرح کېږي چې دې ته باید خلک ځوابونه ووایي. خو تر هر څه مهم دا ده چې پاکستان که هر څومره ناوړه هم وي، زموږ تاسې ګاونډی ده او د یو ګاونډي په حیث دوی حق نه لري چې زموږ پر خاوره تجاوز یا تیری وکړي. د پاکستان د دې تیري ځواب ورکول دا د افغان ولس او د اوسنیو حاکمانو کار ده. دا د دوی ملي مسؤلیت ده. دا چې په څه ډول ځواب ورکوي، دا مسؤلیت دوی ته راجع کیږي. ولې د افغانستان ولسونو ته پکار ده چې ټول په یو اتحاد او یو اتفاق د خپل دښمن پر وړاندې غږ پورته کړي. هر هغه څوک چې د افغانستان پر خاوره تجاوز کوي، هغه د افغانستان ښکاره دښمن ده. که هره ستونزه شتون ولري، که د نامنۍ په برخه کې د همکاریو غوښتنه وي، که هر څه وي، دا باید د خبرو اترو له لارې وسي، نه دا چې پر افغان خاوره دا ډول تجاوزونه یا دا ډول بریدونه کیږي چې ګویا د افغانستان اوسني حاکمان مستقل نه دي، یعنې دا د دوی خپلواکي تر سوال لاندې راولي. په دې کې هېڅ شک نشته چې په تېر جمهوریت کې هم پاکستان پر کونړ، خوست او ځینو نورو ولایتونو باندې بریدونه کول، راکټي بریدونه یې کول. خو له هغې ورځې چې د افغانستان اسلامي امارت یا طالبان بیرته راغلي دي، د پاکستان بریدونه له ډیورنډ کرښې څخه راویښتي دي. حتی پر کابل باندې بریدونه وکړل، پر ننګرهار یې وکړل او پر پکتیا باندې بار بار بریدونه وکړل. د دې مخه نیول پکار دي. بدبختي دا ده چې زموږ تاسې افغانان په خپلو کې سره ښکیل دي، یو پر بل د پاکستان د غلامیو ټاپې لګوي. دوی ټول انرژي په همدغه کې ضایع کړه. پاکستان بېغمه ورته چکچکې وهي او دوی یو بل راسملوي ورته. پاکستان هم خوشحاله ده چې دا څومره بې غیرته خلک دي. زه پرې بریدونه کوم او دوی یو پر بل باندې زما د غلامۍ ټاپې لګوي. آیا موږ تاسې به د وطن دفاع په همدې شکل کوو؟ آیا د وطن دفاع همداسې کیږي؟ آیا د اوسنیو حاکمانو دغه کومه ضعیفه او کمزورې اعلامیه چې خپره سوې ده، په دې باندې د وطن دفاع کیږي؟ آیا زموږ هغه نخبګان چې هغه د جمهوریت د وختو یا د اوسنیو حاکمانو طرفدار دي، پلویان دي، دوی به په همدې شکل وطن دفاع کوي؟ د وطن دفاع داسې نه کیږي. لږ تریخی پکار ده. حکومت باید قهریه قوه ولري او د دې ترڅنګ هغه نخبګان چې ځان ته اهل خبره وایي، د افغانستان په اړه باندې تحلیلونه کوي، خپل نظریات وړاندې کوي، هغوی له هر څه وړاندې ملي ګټو ته لومړیتوب ورکړي. که دوی ملي ګټې نشي خوندي کولی، د دوی بحثونه څه معنا؟ واضح معلومیږي چې یوازې د شهرت لپاره دا کارونه کوي. او که نه وایي چې د شهرت لپاره دا کار نه کوو، نو کوښښ دې وکړي چې ټول بحثونه، ټول تحلیلونه او ټولې خبرې دې په ملي ګټو راوڅرخوي. د افغانستان ځمکنیزه بشپړتیا تر هر څه مهمه ده. د افغانستان د خلکو امنیت تر هر څه مهم ده. د افغانستان د خلکو عزت تر هر څه مهم ده. د افغانستان د خاورې ساتل تر هر څه مهم دي. په افغانستان کې د افغان د وینې ارزښت پیدا کول دا تر هر څه مهم دي. تر څو به موږ تاسې وینه داسې په ارزان او بې بیې تویېږي او هېڅوک به د دې ځواب نه ورکوي. نرخ مو نه ده معلوم، بیه مو نه ده معلومه او وینه مو همیشه ارزانه تویېږي. زما ماشوم وژل کېږي، زما میرمن وژل کېږي، زما سپین ږیری وژل کېږي، زما ځوان وژل کېږي. ولې؟ ځکه چې د ځواب څوک لرونه، د پوښتنې څوک لرونه. سیاسون او اهل خبره خلک مو په خپلو کې سره بوخت دي، یو بل یې ګریوانه رانیولي دي د دې لپاره چې یو ډېر مشهور سي او بل ډېر مشهور سي، یو بل یې ګریوانه رانیولي، په یو بل باندې د پاکستان د غلامۍ ټاپې لګوي. که نو ته خپله فکر وکړه چې پاکستان به تاسو ته له لرې نه خاندي، طبیعي خبره ده چې درته خاندي. هغه به درته خوشحاله وي چې دا د په خپلو کې مې سره اچولي دي، حملې م پرې کومه او دا بې غیرته قوم یو بل له ګریوانه سره نیسي. همدا زموږ غیرت ده، همدا زموږ افغانیت ده، همدا مو اسلامیت ده. په همدې شکل به موږ تاسې له وطنه دفاع کوو. ډېر د شرم ځای ده. واقعا هم سړي زړه درد وکړي په هر صورت سره پر پکتیکا
او ننګرهار باندې د پاکستان بریدونه چې بیا ځلې هوایي بریدونه کړي دا په کلکو ټکو غندو او پاکستان یو ځلې بیا خپله دښمني ثابته کړه. دوی بار بار پر افغانانو باندې حملې کوي، بریدونه کوي، افغانان شهیدانوي. دا د دوی په ګټه هم نه ده. زه پوهېږم چې پاکستان په دې کارونو سره خپله داخلي ناامني او هغه بد وضعیت چې دوی نسي مهارولی، نسي مدیریت کولی، هغه که په بلوچستان کې ده، هغه که په کوزه پښتونخوا کې ده، دوی د دغه وضعیت د پټولو لپاره او د خپلو خلکو د فکر بدلولو یا د دې د پام اړولو لپاره دا کار کوي. کله ناکله وخت نا وخت دوی پر افغانستان باندې بریدونه کوي د دې لپاره چې د کوزې پښتونخوا ناامني پټه کړي، یا د بلوچستان هغه حالت چې بلوچانو ډېرې پوستې ترې نیولي، ډېر ځایونه ترې نیولي، دا حالت پټ کړي. پاکستان فوج غواړي خپله کمزورتیا پټه کړي. ولې افغانانو تاسو ته څه پکار دي؟ پاکستان خو خپله سټراټیجي او پالیسي مخ ته وړي. تاسو ته پکار دی چې په هر حالت کې د افغانستان څخه دفاع وکړئ، مخالفتونه وکړئ، د اوسني حاکمانو سره مخالفت وکړئ، جمهوریت سره مخالفت وکړئ، بل نظام سره مخالفت وکړئ. مخالفت، سیاسي مخالفت ستاسې سالم حق ده. هر څوک اهل د نظر چې وي هغوی کولی شي نظر وړاندې کړي. ولې د وطن د دفاع په خاطر سره یو شئ، د وطن د دفاع په خاطر حد اقل یو پوسټ وکړئ، یو خبره وکړئ، یو غږ اوچت کړئ. دومره بې غیرتي مو ولاکه خوند کوي. نو نه غواړم څه ووایم. الله تعالی د افغانستان با عزته او سرلوړی لري. الله تعالی د هر افغان با عزته ولري او الله تعالی د هغه ورځ راولي چې زموږ افغانانو د وینې ارزښت پیدا شي. په الله تعالی مو سپارم. مننه. تل دې وي افغانستان ژوندی او با عزته دې وي هر افغان.